سلامونه احترامات او نیکی هیلې زه یم سمندر یوسفزی تاسو ته زه په خپل یوټیوب چینل باندې حاضر یم نن خبره کوم په ادب باندې چې ادب څه څیز دی تر اوسه پورې د ادب په حواله مختلفو پوهانو دانشورانو خپلې رایې څرګندې کړي دي زه هم یو هڅه کوم چې ادب څه څیز دی نو د ادب په لغاتو کې دوه اړخونه دي دوه معنی دي یو په عام ژوند کې ادب سړیتوب ته وایي احترام ته وایي روزنې ته وایي پالنې ته وایي میلمه دوستۍ ته وایي ضیافت ته وایي او دویم اړخ چې کوم دی دویمه معنی چې کومه لغوي ده نو هغه پوهې ته وایي ځیرکۍ ته وایي هوښیارتوب ته وایي هنر ته وایي د ادب په حواله باندې په انګریزۍ کې دې ته چې کومه اصطلاح په کارولی شي هغه لیټریچر دی کوم چې د لیټر نه وتی دی او مطلب هم دغه دی چې د لفظونو په ذریعه باندې د احساساتو جذباتو اظهار په یو ښکلي شکل کې کولو ته ادب ویلی شي د ادب د تعریف په لړ کې مسله دا پیښیږي چونکې دا یو مادي څیز نه دی د مادي څیز تعریف کول ډېر اسان وي هغه په دې باندې چې هغه وزن لري شکل لري یو ځای نیسي او خلک ډېر په اسانه باندې بل پوهه کولی شي چونکې دا یو غیر مادي څیز دی د احساساتو د جذباتو په تخیل په زور په فني پیرایه کې د دې اظهار کولو د چې کوم دی نو ادب وي اوس په دې باندې پوهېدل ځکه چې د ادب مختلف قسمونه دي مختلف هیئتونه دي د هغې خپل اسلوبونه دي او بیا چې کوم دی د هغې خپل ضرورتونه هم دي دغه ټول په نظر کې ساتل او د هغې د ادب تعریف بیا کول چې کوم دی نو مشکل شي ځکه چې د ادب په حواله چې څومره هم پوهانو تعریفونه کړي دي نو که هغه ټول په ټوله یې احاطه نشي کولی خو بیا هم خواوشاوه ته ویستې شوي دي او دوه تعریفونه مشهور شوي په دې دي چې د هغې نه دا اندازه لګي چې د دې تعریف کول چې کوم دی نو دا مشکل دی ګران دی د دې احاطه ګرانه ده په هغې کې چې کوم دی یو تعریف د سینټ اګسټن دی هغه دا وایي چې که زما نه تپوس نه کوئ نو بیا زه په ادب پوهېږم او که زما نه تپوس کوئ نو بیا پې نه پوهېږم دغسې آرنل بیلټ هم دا وایي چې که زه زما زړه غواړي چې زه تاسو ته دا ووایم چې ادب څه څیز دی خو هېڅوک هم دا نشي وړاندې بیانولی چې ادب څه څیز دی البته خواوشاوه ته خلک پې بحث کولی شي ورته ورشتي شي او نږدې کېدی ورته شي نو همدغه هڅه زه کوم کېدی شي سلک ډېر ورته زه ورنږدې شم د ادب تعریف چې کوم دی د دغې ټولو لغاتو د پوهانو دانشورانو د رایې نه علاوه تر اوسه پورې چې ما ادب څومره پورې پېژندلی دی نو زه دا ویم چې ادب چې کوم دی نو دا د احساساتو جذباتو د تخیل په زور په فني پیرایه کې وړاندې کولو ته چې کوم دی نو ادب وایي اوس زموږ سره انساني ذهن چې کوم دی او انساني زړه د دې دواړو د اظهار ذریعه زموږ سره ژبه ده او دغه دواړه غړي چې کوم دي ذهن او زړه چې دی نو دا مشترکه د ژبې په شا باندې کار کوي خو عموما په عام ژوند کې چې کوم دی نو هغه ذهن په دې باندې غالب وي او زیات کار چې کوم دی نو هغه د ذهن وي ځکه نو که مونږ دا تعریف کوو د ادب چې ادب چې کوم دی نو دا د ژوند ترجمان دی د ژوند تفسیر دی نو د ژوند ترجماني او عکاسي د مولا نه واخله د صحافي او د هغې نه علاوه د تاریخدان او د ژوند د نورو شعبو خلک هم د ژوند عکاسي او ترجماني کوي بیا څه وجه ده چې زمونږ سل کاله مخکې یوه کونډه جینۍ افسانه چې کوم دی نو هغه دومره اثر کوي څومره چې د یو مولا د یو صحافي یا د یو تاریخدان یا مختلف بیانونه یا کتابونه هغه د دغې یوې افسانې متبادل نشي کېدی هغه په خلکو باندې چې کوم دی نو غونې زیګ زیګ کوي د خپلو چې کوم زموږ غلط رسمونه او رواجونه دي د هغې وجه هم دا ده چې زموږ سره زړه یو داسې څیز دی چې هغه د هغې په نښه کول چې کوم دی نو هغه د ادب کار دی د زړه چې کوم احساسات دي کوم جذبات دي د هغې د ترجماني هغه دغه نور څیزونه نشي کولی نه یې مولا کولی شي نه یې مطلب مذهب کولی شي نه یې صحافت کولی شي او نه یې تاریخ کولی شي او نه یې منطق فلسفه او د ژوند سره تړلي څومره څیزونه چې دي نو هغه دغه نشي کولی د هغې وجه دا ده چې د هغې په شا باندې ذهن وي او ذهن چې دی نو ذهن په څه باندې وړاندې کېږي کوم چې قدرت مونږ له د خبرو کولو دا کم خپل ترتیب را کړی دی قدرتي صلاحیت د دې په ذریعه باندې کېږي یا چې مونږ له کم یو د تحریر قوت طاقت را کړی صلاحیت را کړی د هغې په ذریعه باندې کېږي
خو چونکې زړه چې خپل کم د زړه چې کومه مدعا د زړه چې کوم احساسات وي کم جذبات وي هغه په دې عامه ژبه کې په دې عام تحریر یا په دې عام تقریر کې د هغې وړاندې کول نه کېږي. د هغې دپاره ځان له یو خاص ژبه وي او هغه خاص ژبه چې کوم دی نو خدای پاک خاصو خلکو له ورکړي. هغه خاصو خلکو له چې کوم دی نو دغه ژبه هم په خاصو وختونو کې ورکړي. هر وخت هغه د دغې ژبې اظهار نشي کولی او هغې قوت ته طاقت ته هغې جادوګرۍ ته چې کوم دی نو تخیل وي. یو داسې کیفیت په کم کیفیت کې چې د انسان په اړه کې چې کومې خبرې راشي کم احساسات راولړزېږي کم جذبات راولړزېږي یا خپل کومې تجربې او مشاهدې هغه وړاندې کوي نو هغه څه کوي په دغه ټایم کې چې کوم دی نو دا د تخیل په یو داسې کیفیت کې انسان مبتلا شي یا په ده باندې یو داسې کیفیت راخور شي چې په دغه وخت کې چې دی کومې خبرې کوي کم تحریر کوي کم تقریر کوي لیک کوي او یا چې کوم دی نو کم خبرې کوي نو هغه یو بل ترتیب لري. هغه چې کوم دی نو هغه یو بې ترتیبه وي خو په هغې کې یو داسې ترتیب وي چې هغه کې لې هم وي او آهنګ هم وي او هغه چې کوم دی نو هغه دومره کوټلي کره او پوره خبرې چې په عام ژوند کې خلک په کتابونو کې چې کومه یو خبره کولی شي نو هغه په یو جمله کې کېږي. نو دغه تخیل چې کوم دی نو دغه سړی د شاعرانو ته ادیبانو له خدای پاک یو ورکړې ده او چې کله د کیفیت په دوران کې کم د ادب چې کوم دوه قسمونه دي نثر دی او نظم دی په دې دواړو کې چې کوم دی تخلیق کوي دی چې خپل کم احساساتو د جذباتو ترجمانی کوي عکاسي کوي نو هغه څه کوي په کم کیفیت کې کوي په تخیل چې کم کیفیت دی په هغې کې کوي او په هغه وخت کې چې دی کومې خبرې کوي نو هغه څه فن وي او د فن فني خبرې یا فني چوکاټ هماغه څیز دی. د عامې خبرې چې مونږ کمې کوو د عامې لیکونه چې مونږ کوو نو د عام قدرتي څیزونه دي چې زمونږ په کیسه عمل دخل نشته خو خدای پاک مونږ له راکړی دی او زمونږ چې کوم دی نو یا ورسره زمونږ محنت شامل شوی دی مونږ یې کوو خو چونکې د تخیل په زور چې کومې خبرې کېږي کومې چې انسان چې کوم عام د قدرتي څیزونه دي هغې له دې یو خپل ترتیب ورکوي یو نوې مطلب د روایتي څیزونو چې کوم دی نو یا د قدرتي صلاحیتونو ضد کېږي او هغه بیان وړاندې کېږي نو هغه څه کېږي هغه چې کوم دی نو هغې ته مونږ فن ویلی شو نو ځکه هم دغه احساسات جذبات د تخیل په زور باندې په فني چوکاټ کې د فن د چوکاټ نه بغیر چې کوم دی نو دا نه وړاندې کېږي او دغه ترتیب چې کوم دی نو دغې ته مونږ فن ویلی شو. دغه چې کله وړاندې شي کړی شي نو دا چې څوک لولي یا چې څوک اوري نو د هغه ذهن ته دغه نه ځي یا ډایرکټ چې کوم دی نو د زړه نه راغلي او بل زړه ته په کومه لاره ځي هغه به ورته په هغه انداز کې ځي کوم چې د تخیل په زور باندې شوي کوم چې یو داسې ترتیب وي چې هغه آهنګ هم لري په هغې کې یو ربط هم وي هغه یو داسې کوټلي کره او اعلی خبرې چې هغه ډایرکټ د بل لوستونکي اورېدونکي زړه چې کوم دی نو په نښه کوي. په دې وجه باندې چې کوم دی نو دا داسې یو اثر لري چې په سوونو زرګونو کاله مخکې خبره خلکو له چې کوم دی نو هغه د انسانانو ژوند بدلی د انسانانو په ژوند کې چې کوم دی نو هغه بدلون راولي او د انساني ژوند سره تړلي چې څومره هم څیزونه دي هغه که مینه ده هغه که حسن دی هغه که امن دی هغه که بېروزګاري ده یا د انساني ژوند سره چې څومره مسالې ستونزې د دې سره چې کومې تړلي دي نو هغه په دې ادب کې وړاندې کېږي. په دې وجه باندې مونږ دې ته وایو چې دا د ژوند تفسیر دی د ژوند ترجماني ده او د انسانانو د زړونو په زړونو کې چې کوم احساسات او جذبات را لړزېږي د هغې ترجماني او عکاسي ده او هغه په دوه ډوله باندې کېږي یا چې کوم دی نو په مترنم شکل کې چې کوم په هغې کې د ردیف او قافیې یا چې کوم دی نو یو آهنګ وي او بل زموږ سره چې کوم دی نثر دی او هغه څه دی تخلیقي نثر دی چې هغه یو څیز یو مسله یو د ژوند سره تړلی هر څیز وړاندې کوي هغه په یو داسې اعلی او په داسې غوره ترتیب او داسې ژبه او اسلوب ښکلي انداز کې وړاندې کوي چې هغه اثر هم لري هغه چې کوم دی نو هغه پیغام خلکو ته ډېر په ښه طریقه باندې هم رسي. نو دغې ته څه وایي دغې ته ادب ویلی کېږي چې دا په نور چې څومره هم د ژوند سره د علمونه دي یا فنونه دي نو هغه څه کوي هغه د ذهن نه ځي او دا د زړه نه ځي د زړه ترجمانۍ ته موږ څه ویلی شي ادب ویلی شو.